بیګا راته یو ملګري رینګ وکړو چې دغسې د بر علاقو په دیر کې یو هلک خپل مور او پلار وژلي دي او هلک تقریبا د 14 کالو یا 18 کالو په عمر کې به بیا د دې هلک نه انټرویو اخیستې ده چې ته څه شي داسې مجبوره کې او دې حد ته راورسولې چې تا تماچه راواغسته او تا مور او پلار وویشته نو پلار یې وفات شوی او مور یې غالبا چې په هسپتال کې وه زخمی وه خو نن خبر شوم چې مور یې وفات شو بیا دې هلک دا بیان ورکړی دی چې ما به ټیک ټاک یې جوړولی پلار راته وی چې دا مه جوړوه ټیک ټاک یې مه جوړوه موبایل یې رانه اخیستی و موبایل یې نه راکړو بس ما تماچه راواغسته ومې ویشته نو ما چې د دې هلک دا خبرې واورېدې یقین وساته ډېر زیات خفه شوم چې آیا دا مور او پلار دا بچي دې ورځې دپاره غواړي مور او پلار دې بچو ته څومره خوشحالېږي د دې بچو سره څومره تکلیفونه برداشت کړي دي د دې بچو دپاره څومره سخت مور او پلار په ځان باندې تېري او بیا دا بچی راپاسي او د والدینو نافرمانی کوي نو د دې اصل وجه درته بیانوم چې اصل وجه څه ده اصل وجه دا ده زما ورونو چې کله مور او پلار د بچی تربیت په اسلامی طریقې سره ونه کړي او دوی ته اسلامی تعلیمات زده نه کړي نو دا بچی به څنګه د والدینو حقوق پیژني دی به خامخا د چرسیانو د پوډریانو د بېدینه خلکو سره کینی او چې د دغه خرابو خلکو سره دی کینی دی د هغې سره ناسته پاسته کوي د هغې عادتونه په ده کې راشي نو دی بیا کله د والدینو حقوق پیژني دویمه وجه دا ده چې کله مور او پلار د بچي سره دومره مینه شروع کړي چې د ده هرې تقاضې او نخرې پیښې هغه برداشت کوي نو که چېرته دا بچی چاته کنځلو کې چاته بدې ردې ووایي چاته نقصان ورسوي یا د شریعت خلاف کارونه وکړي او مور او پلار دې بچي ته په دې باندې زورونه ورنه کړي نو دې سره د بچي اخلاق خرابېږي بیا سبا به خامخا دا بچی مور او پلار ته کنځل کوي او د مور او پلار نافرمانی به کوي نو هر مور او پلار ته پکار دی چې د بچو تربیت د اسلامی اصول موافق وکړي اوس که یو سړی خپل بچی راولي د یو عالم سره کینی د یو قاري صاحب سره کینی نو قاری صاحب بستا بچی ته قرآن زده کی قاری صاحب بستا بچی ته دا وخی چې ته په معاشره کې څنګه وخت تیرې قاری صاحب بستا بچی ته دا زده کی چې ته په کور کې د مور او پلار سره درونو خويندو سره څنګه وخت تیرې قاری صاحب بستا بچی ته د مور او پلار حقوق زده کی د مور او پلار حقوق په ورته وړاندې کې چې بچی دا ستا د مور او پلار حقوق دي تا باندې د مور او پلار څخه حقوق دي پام کوه بچی وګوره چې د مور او پلار نافرمانی ونه کوي مور او پلار ته ستغس پوری نه وي مور او پلار ته کنځل نه کوي قاری صاحب بستا بچی ته دا وخی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو سړی راغی د الله پیغمبره د الله رسوله د مور او پلار په بچی باندې صحت ته نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې مور او پلار ستاسو لپاره جنت هم دی او دوزخ هم دی ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره په بلیغ انداز کې د مور او پلار عظمت شان واضح کړ کچرته د دې خدمت ته کو او دوی د خوشاله وساتل نو دا ستاسو لپاره د جنت د تو ذریعہ ده او که د دینه فرمانی دی او که دوی د خفه کړل نو دا ستاسو لپاره جهنم د تو ذریعہ ده اې د غفلت په خوب ویده انسان اې د ځواني په نشه کې مست انسان تا چرته په خپل گریوان کې دا سوچ کړی دی چې د دې والدینو په ما باندې څومره حقوق دي دوی ما سره څومره تکلیفونه برداشت کړي دي د مو خطر نه میاشتې په خپل ګیډه کې ډیر په تکلیف ګرځولې بیا د پیدایش په وخت کې څومره تکلیفونه برداشت کړي دي خپل غیږه ستاده لپاره زنګو ګرځولې وا بچي
بچیا ته به چې کله بیمار شوې د شپه او ورځ په خپل ځان باندې خوب حرام کړی تر هغې وخته پورې د مور زړه ته قرار نه راځي د مور زړه ته سکون نه میلاویږي د مور زړه ته اطمینان نه میلاویږي تر څو به چې ته روغ شوې نه وې په خپله یې لوږه برداشت کوله ته یې موړ کړی په خپله یې تنده برداشت کوله ته یې سیراب کړی بچیا کله به چې د مور ته په جولۍ کې غول او امتیاز کول دغه ګندګي به ډېر په مینه او په خوشحالۍ سره صفا کول بچیه ستا په لیدو یې سترګې نه مړې دي او تا نه ډېر غټ غټ امیدونه کول پلار خوم د بچی په تربیت کې ډیر مشقتونه برداشت کړي خپل لاسونه یې تکاڼي کړي خو ستا د صحت او د تربیت لحاظ یې ساتلی دی خپل وجود یې زری زری کړی دی خو ته یې په مشقت کې نه یې اچولی ستا د هر ورځ په ترقۍ او غټېدو سره به د سترګې یخېدې او تا پورې ډېر غټ غټ امیدونه تړلي خو افسوس صد افسوس چې تا هغه شان حقوق د دوی ادا نه کړل تا د دوی د زړه په امیدونو باندې خاورې واړولې تا د دوی هغه تکلیفونه احسانات هیر کړل کوم چې دوی تا سره کړي کله چې دی نن تا ته محتاج شو ضعیف العمر شو کمزوري شو نو تا دوی ته ډیر پسپک نظر باندې وکړه تا خپل ځان مول کو دوی د اوږې پرېښوده تا خپل بچو ته خپل ښځې ته په دوی باندې ترجیح ورکا تا د خپل ښځې په سر د دوی بې عزتي وکړه ستا د لاسه د دوی سترګې د ژړا نه وچې نه شوې حالانکې ته خو خپل رب د دوی د وړاندې د اوف ویلو نه منې کړې قاري صاحب بستا بچی ته دا وښی د بچی په زړه کې د مور او پلار قدر او عظمت پیدا شي نو بیا بچی کلم د والدینو نافرمانی نه کوي نو هر مور او پلار ته پکار دي چې د خپل بچو تربیت په ښه طریقې سره وکړي که د چا والدین ژوندي وي نو دا د الله تعالی یو لوی نعمت وګڼي او د دوی د خدمت وکړي او د دې په مخ کې د داسې خبرې نه کوي چې د دې د خفګان سبب وګرځي الله تبارک وتعالى د زمين په زړونو کې د خپل والدینو قدر پیدا کړي او د هغوی د خدمت توفیق ترا کړي